چې کله د الیکشن کامپین شروع شي بدا شي ډېر په شدت سره نفرتي د زوی ته ورسول شي چې لکه د وزیر وبانیسای ورونه نه بلکې د دشمن په سترګه باندې یو بل ته پیش کېږي او د ډېر وړې شي د پوره د ایم پی ای د پوره یا د ایم ایل ای د پوره حکومت په منشي بیا نفرت جوړ شي لکه څنګه چې تاسو ته پته ده امیش تاسو مشرونه حکومت په منشي دغه نفرت نن نه تقریبا اتیا کاله مخکې په خپله وینه باندې د دغه وطن نه درې کړې ده زه د هغه مشرانو ته چې ټیم تعلیمانو ټیم دومره ډېره بېلګوریانو وه ټیم دومره ډېر اخباریانو وي خو زه د دې جذبې ته د دې ایک سوچ ته د دې هغې دورندشي ته سلام پېش کوم چې نن نه اتیا کاله مخکې چې کله په دا وطن باندې یو ظالم جابر د ترنګي په شکل شي حاکم راغلی وزیر یا غلام که پالیسای یا غلام که ټول پښتین یې غلام که بدا ځکه وزیر پالیسي امروات د خټکې مشران ټول سپین تنګي ته او ځکه د ایک ظالم خلاف د ایک کافر خلاف یوه مظاهره جلسه جوړه کړله به ایک فرنګي په دا کسانو باندې ګیلې وچلولې بچټي مې د ګیلې چلولې نه بعد دغه خلک خپل په منشي کې د ورولي مظاهره وکړه حقیقت دا ده چې که تاریخ پکې توبې شي اسې د پلیکرې باندې هغه ولیکل شي بیا واځي خلک ته داخله د تقسیم ورکول قانوني او د هغې د قرباني برابر ولري چې کله فرنګي ګیلې په باندې وچلولې په دا قومې باندې بیا هغه مشران یې څه وکړل که وزیر زخمی و بانیسی په غیږ شي سر پرې کړو بانیسی پټي په باندې لګوله د هغې د زخم وینې درولو کوشش یې کوو که بانیسای پاش زخمی شو وزیر په غیږ شي د هغې سر پرې کړو او مطلب دا ده چې وزیر پټي په باندې لګوله او د هغې د زخمې وینې درولو کوشش یې وکړو خټک ته مروت ځل یې ورتړله چې د لاش یې محفوظ کړو او مطلب دا ده چې مروت ته خټک ځل یې ورتړله یوه ورګېلې وه یوه ورولي وه یو قومیت و پښتون په نوم باندې د خلک جمع شوي وي بیا مطلب دا ده چې سپین تنګي په مقام باندې چې د کیمې د ویښتو څه مشرونه که وزیر وي که بانیسي وي که خټک وي که هغه مروت وي هغې په خپله بینه باندې ثابته کړه چې پښتنې قومي په منشي نفرت او مطلب دا د تعصب سیاست هغې نن نه اتیا کاله مخکې ختم کړه ده او موږ د هغې خلکې وارثواني په هغه لار باندې موږ رواني او د موجوده نسل نه وه که وزیر ده که بانیسای ده دا مې امید ده چې دوی د خپل هغې مشرونه د خپلې هغې نیکې د خپلې هغې مشرونه هغه قرباني هغه فلسفه او هغه د پښتنې په منشي د نفرت خپرولې د دې هغه جذبه او دا موجوده نسل په هېڅ صورت باندې ویره نه کړو نن چې څوک دا خبره کوي لږ کې سوچ په باندې وکړي ملګري عرفان خان په خپل تقریر کې د طرف ته اشاره وکړله څوک یې وکړل دا ځکه چې څوک قومیت د نفرت په نوم باندې سیاست کوي خپل قوم نه خو په دغه نوم باندې ووټ واخلي خو دا ووټ چې اوري په دا ټولې پښتنې باندې تېر کړو هغې که لړکنې ته سیندي په غیږ شی کښېږدي پي ټي آی ورته تاسو وګورئ د خپل ووټ دا ځکه د قومیت په نوم باندې واخلي خو دغه چې کله د تاسو په ووټ باندې دا خلک جوړ شي بې دغه د تاسو اعتماد چیرې اوري دا د میوال یو پنجوپي ته یو نیازي په غیږ شی د تاسو اعتماد هغه کې خو ورېرې کړو د بل ته وګورئ چې رقیم د اسلام د ملا په نوم باندې سیاست کوي تاسو د ووټ د قومیت په نوم باندې واخلي یعنې ګرات د خپلګرات په نوم باندې یې راواخلي خو د هغوی نه په دا ټولې پښتنې باندې یې تېر کړو ډېرې ته یې سي هغې کې په پنجره شی یو د ریول په غیږ شی دا د تاسو اعتماد کېږدي زه خبرې ویډاونه خو دا ټولې د نفرت کیسې دي امید ده چې د قوم د اختلاف ته په هېڅ صورت باندې ونه شي یو ور بیا زه تاسو بې انتها مشکور یم حدیث صاحب به تاسو ته په تفصیل سره خبرې کوي تاسو غوږ ته ونیسئ ډېرې خبرې ورویې او په تسلا سره په ارام سره یې ریکټشن یې زه مې یو ور بیا ډېره شکریه ادا کوم ډېره ډېره مهرباني الله پاک ته ټول قوم په نظر نه کړو